پر طالب چارواکو د بندیز معافیت په اړه د امنیت شورا خپلمنځي اختلافات. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کړئ. که څه هم 14 طالب چارواکي د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپلمنځي اختلافاتو له امله تر اوسه نوې پریکړه په اړه یو هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه دي توانېدلي خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د آسو خبري اژانس نن اګست په 20 د لوړپوړي ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکړی چې روسیه او چین د دې پلوه دي چې 14 طالب چارواکي دي معافیت دې دوام وکړي او دا طالب چارواکي دې د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحد ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونو بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښوونځیو د حقونو د نقض یو جوړجاړي ته د رسیدو په خبرو کې نه پرمختګ او د یو ټولګډون حکومت نه جوړولو په اعتراض غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې 14 تنه طالب چارواکي څخه دې باید 7 تنه نور په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې 6 تنه ته دې د 90 ورځو لپاره د سفر معافیت ورکړل شي او د دوی سفرونه به هم یوازې تر قطر وي. ملګرو، که تاسو کوم نظر او یا پوښتنه لرئ، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.